دا غزل مې نوی لیکلی ده. زمونږ د ژوند چارې او ستاسو دا اوږده لاسونه څومره له زهرو ډک دي دا خواږه خواږه لاسونه. زمونږ د ژوند چارې او ستاسو دا اوږده لاسونه څومره له زهرو ډک دي دا خواږه خواږه لاسونه. مونږ به دا ستاسو د لاسونو نه څه تمه وکړو، تاسو په خپله خواره کړي دي کاږه لاسونه. مونږ به دا ستاسو د لاسونو نه څه تمه وکړو، تاسو په خپله خواره کړي دي کاږه لاسونه. تر څو به زور وي او تر څو به ګواښ د سر وي راته، حالات به څومره راته کېږدي په دا خوله لاسونه. تر څو به زور وي او تر څو به ګواښ د سر وي راته، حالات به څومره راته کېږدي په دا خوله لاسونه. بیا به د چا پیزوان د چا د غاړې هار یوسي، بیا را چارپیر مو دې له غېږې میلمانه لاسونه. بیا به د چا پیزوان د چا د غاړې هار یوسي، بیا را چارپیر مو دې له غېږې میلمانه لاسونه. وږي به یو خو زرن دې نه سټو ساده سړیه، دومره هم خوار نه دي صداقته پښتانه لاسونه. توجه نه نړۍ مننه. د شیبه باران مشاعره د هرې جمعې په ورځ 2 بجې وروسته له غرمې ترسره کیږي. د ګډون او معلوماتو لپاره د شمیرې سره اړیکه ونیسئ: 0 شپږ 48 1 پته: کابل. ارزان قیمت د 2 او محبس 4 لارې ترمنځ د خوست منگل ټاور شاته وصال ښوونیز مرکز.